دا چې روغ او جوړ بوی او د مهال بر سره ګورئ جی ټایپس یوټیوب چینل. درنو دوستانو په نننۍ وخت کې مې تاسو لپاره د ټون کیپر د جوړولو طریقه څنګه کولی شو د ټون کیپر والټ کې خپل اکاونټ جوړ کړو. دوستانو نو تاسو به لومړی راشئ خپل پلی سټور ته، پلی سټور به راخلاص کړئ او د پلی سټور په سرچ کې به ولیکئ ټون کیپر. نو زه هم دوستانو راځم دلته ټون کیپر ورته لیکم، تاسو به هم همدغه ورته ولیکئ. نو راځو هم دلته ټون کیپر ورته لیکو. تاسو چې دوستانو کله دغه ورته ولیکو نو دغه تاسو سرچ کړئ. لکه شي په انتظار باسو دوستانو، تاسو کتلی شئ دغه ټون کیپر چې دغه د ټون والټ چې کوم دی دغه به تاسو دوستانو په خپل موبایل کې را انسټال کړئ او بیا به راشئ دغه به راخلاص کړئ. نو ما انسټال کړی دی، راځم اوس دلته خپل دغه ټون کیپر والټ چې کوم دی دوستانو دغه راخلاصوم په خپل موبایل کې. نو لږه شي به انتظار باسو تر څو د دې صفحه زموږ سره خلاصه شي. دوستانو دلته موږ تاسو څخه یو پاسورډ غواړي، نو تاسو به هم راشئ یو خپل پاسورډ ورته ورکئ او هر څنګه پاسورډ چې ورکئ خو تاسو څخه باید دغه پاسورډ دوستانو بیا هیر نه شي. نو دلته به د زموږ ټون کیپر کې چې دی هغه اکاونټ دوستانو اوس مهال دلته کې جوړ شي. راځو موږ تاسو لاندې سیټینګ برخې ته. نو دلته موږ سره اکاونټ صرف راخلاص او سیټینګ برخې کې دوستانو راځو دغه بیک اپ کلی ته. نو دغه ډېره مهمه ده دوستانو تاسو لپاره او دغه باید تاسو له ځانه سره حتما هم ولرئ. راځو په دغه کلی باندې دوستانو موږ او تاسو کلیک ورته اخلو او دغه کنټینیو کوو. کله چې کنټینیو کوو هماغه کوډ چې موږ او تاسو لږه شېبه وړاندې ورکړی و هماغه کوډ اوس دلته داخلوو او تر څو زموږ ته دلته لغتونه چې کوم دي دوستانو هغه راکړي. تاسو کتلی شئ تاسو به دغه لغتونه له ځانه سره واخلئ او له ځانه سره به یې د لاندې برخې څخه کاپي کړئ او یا به یې سره سکرین شاټ کړئ. نو دوستانو دغه مې چې کله کاپي کړ نو اوس دغه برخه چې لږ لغتونه چې کوم دي دغه موږ سره دلته دوستانو اوس کپي شول. نو دا موږ تاسو کولی شو بیا د دې په واسطه ټون کیپر راخلاص کړو. یا که تاسو څخه موبایل ورک شي نو کولی شئ همدغه لغتونو په واسطه تاسو ځان سره ولیکئ، کتابچه شي کې نوټ کړئ در سره او بیا کولی شئ دغه راخلاص کړئ. تاسو څخه ډیلیټ شي بیا هم کولی شئ په دغه موبایل کې د دې په واسطه تاسو راخلاص کړئ. نو دوستانو دغه کار هم له موږ سره اوس خلاص شولو د ټون کیپر کې. راځو له دې څخه شاته دوستانو بیا هم راځو په همدغه سیټینګ باندې کلیک اخلو، راځو پاس والټ باندې کلیک ورته اخلو. کله مو چې په والټ باندې کلیک دوستانو وایستو نو راځو دلته موږ تاسو خپل والټ ته یو نام هم ورکوو. نو ستاسو خوښه دی که نام ورکوئ او که یې نه ورکوئ خو نام ورته ورکوئ. نام ښه دی ځکه تاسو خپل نوم باندې دغه والټ چې کوم دی دغه ثبت کړئ. نو زه هم راځم خپل نوم دلته دوستانو ورکوم، تاسو به هم خپل نوم ورته ورکړئ او تخلص به هم دوستانو تاسو ورته ورکړئ. کله مو چې ورته ورکړ نو را به شئ په دغه سیو آپشن باندې به کلیک وهلی. تاسو د دې څخه دوستانو کولی شئ یو تصویر هم ورته انتخاب کړئ. خو دوی کوم سټیکرونه چې درکړي دي هغه سټیکرونه تاسو انتخاب کولی شئ. دوستانو له دې څخه اوس راځو شاته. راځو دوستانو تاسو کتلی شئ دغه زموږ والټ دی، دغه زموږ حساب دی. نو زموږ سره کوم داسې کوین هم دوستانو اوس مهال نشته دی چې موږ نوی ځکه چې نوی اکاونټ جوړ کړی دی. تاسو که داسې راشئ پورته دغه باندې کلیک ورته واخلئ خپل والټ باندې او راشئ دلته اډ والټ باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ له دې لارې څخه یو بل والټ هم تاسو په دې کې داخل کړئ او دننه یې کړئ. دوستانو بای ټون باندې چې کله تاسو کلیک واخلئ تاسو کولی شئ دلته بای او سیل هم وکړئ، یعنې کرنسیانې واخلئ او خرڅ یې کړئ. دوستانو دلته تاسو کتلی شئ هر ډول کرنسیانې په دې کې دوستانو تاسو ته ښکاري او سواب هم په دې کې کولی شئ. راشئ دغه باندې کلیک واخلئ او یو کرنسي بل ته سواب کولی شئ. دوستانو نو ډېر بهترینه دغه والټ دی. نو تاسو لپاره زه نور ویډیوګانې هم لرم، هغه ویبسایټونه یا اپلیکیشنونه چې ټون کیپر ته کرنسي ورکوي یعنې پیسې ورکوي ویډرا ورکوي هغې په اړه هم تاسو لپاره زه ویډیوګانې راوړم. نو تاسو لپاره بیا طریقه ښیم چې څنګه کولی شو له هغې څخه ټون کیپر ته خپلې ګټل شوې پیسې ولیږو. نو دوستانو دا هسټوري برخه هم لري، کومې کرنسیانې تاسو اخلئ او هر څه هغه هم تاسو ته ښکاري. براوزر برخه هم دوستانو لري. نو نور داسې په دې کې څه هم نشته چې دلته هم سواب دی دوستانو کولی شئ یوه کرنسي او بلې ته سواب کوئ او تبدیله یې کوئ. نو نور دوستانو داسې خاص څه په دې نشته دی. نو زه به دغه ویډیو هم تر دې ځایه دوستانو پای ته ورسوم. تر بل ویډیو چې بیا به زه راځم تاسو په لوی الله سپارم. ښه وخت ولرئ.